بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دا ټیم د شاړی پټي د ډاکټر اختر زیب صاحب او داغه ملګرو وی بونیر والا په ایمبولینس کې واده راوړو او یو نوی ریکارډ او یو نوی لطیفه یې هغه جوړه کړه. دا خبر تاسو په سوشل میډیا ډېر زیات ګورئ او خلک چې کم دی هغه ډېر زیات شیر کوي، مختلف قسمه فني پوسټونه پسې هم کوي او خلک وایي چې آیا بونیر والا داسې یو ځل بیا داسې کار وکړو چې ټول خلک هغې ته حیران دي. د دې خبرې اصل کې حقیقت که مونږ وګورو، دا کومه ویډیو په تاسو کې په سر کې هم کته، نو دا کوم واده چې دی هغه شوی دی په دیر کې، خو بیا خلکو ولې د بونیر رنګ ورکړی دی. اوس دا واده شوی ولې داسې دی، په ایمبولینس کې ضرورت څه پېښ شوی دی چې داسې واده یې راوړو. نو دا هم د دغې دپاره کول چې آیا مونږ هم په داسې په سوشل میډیا یا په دې علاقه کلي کې چې کوم دی داسې یو عجیبه غونته کار وکړو چې د خلکو کومه توجه چې د هغه مونږ ته حاصل شي. او دا که تاسو وګورئ لکه خلک عجیب قسم کې کارونه کوي، نو په هغه نسبت سره چې کوم دی دیو هم داسې یو کار کړی دی چې د هغې د سبب خلکو کم ټوله توجه چې د هغې ته حاصل شوي ده. دا ویډیو تاسو سر کې و هم کته دغه کم فیم دي چې دا کلی ګاونډ چې دی د هغو کم دغه واده چې دی هغه سرته رسوی دی. نو دغه کم ویډیو و کم معلومات و ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کم انشاءالله. بل ویډیو کې مې الله حافظ.